د ژوند لار. یادونو کې اوسېږم یم بې حده ناقراره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره ستا دیدن غواړم حبیبه له خالق پروردګاره محمد نبی سرداره محمد نبی سرداره محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا تاپ مینا کی درد گم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار او غضب او لعنة او عذاب. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای: لوی گناهونه هغه دي چې الله رب العزت د غضب، لعنت او یا عذاب په ویرونه باندې دنبال کړي وي. او د وړې ګناه په تعریف کې ویل شوي دي: الصغیرة ما دون الحدین. لکه څنګه چې ابن قیم رحمه الله په مدارج السالکین کې لیکي، وړه ګناه هغه ده چې له دواړو حدونو څخه کمه او ادنا وي. له دوو حدونو څخه مراد د دنیا او آخرت سزاګانې دي، یعنی هغه ګناه چې په کوونکي یې په دنیا کې حد نه نافظیږي او نه یې په کولو باندې د آخرت هغه سخت وعید مرتب کیږي چې هغه دوزخ ته داخلیدل او د الهي غضب او لعنت مستحق ګرځېدل دي. د یو بل تعریف په اساس لویه ګناه هغه ده چې د نهی راتلو سره سره یې د لعنت، غضب او عذاب یادونه هم شوي وي. او هغه ګناه چې ورڅخه د نهی په مهال لعنت، غضب او عذاب نه وي یاد شوی، هغه وړه او صغیره بلل کیږي. د لویې ګناه د تعریف او پیژندنې او په لویو ګناهونو کې د فکر او غور په اساس د هغې عمده نښې دا دي چې په قرآن کریم او احادیثو کې په کولو سره د حد فرضیت، دوزخ ته داخلیدل، عذاب باندې اخته کیدل، د الله له رحمت څخه لرې کیدل او فسق ته منسوب کیدل مرتب شوي وي. د مثال په توګه په قرآن کریم کې د ناواده شوې زناکارې ښځې او بیواده زناکار سړي د سزا حد ټاکل شوی دی. الله رب العزت په سورة نور کې فرمایي: الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. زناکاره ښځه او زناکار سړی دواړه 80 دورې ووهئ او په ناحقه سره قتل کوونکي باندې الله لعنت ویلی، د خپل غضب او دوزخ مستحق ګرځولی. الله رب العزت په سورة نساء کې 93 آیت کې فرمایي: ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
څوک چې یو مؤمن په ناحقه سره ووژني د هغه سزا دوزخ دی چې د همیش لپاره به پکې وي د الله غضب به ورباندې وي د هغه له رحمت څخه به لرې وي او د هغه لپاره یې لوی عذاب تیار کړی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې په رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي د الله څخه پرته د بل چا په نوم باندې حلاله کوونکي او د مور او پلار نافرمان کوونکي او داسې نورو ګنهګارو باندې لعنت ویل شوی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سباب المسلم فسوق و قتاله کفر مسلمان ته شکنځل کول فسق دی او د مسلمان وژنه کفر یعنی د کفر کار دی د وړې ګناه یا د صغیره ګناه مثالونه د دې موضوع په پیل کې ما تاسو ته د سورة نساء د 11 آیت په تفسیر کې وړاندې چې له سیئات څخه مراد واړه ګناهونه دي علما وایي چې دغه سیئات د لویو ګناهونو مقدمات او یا ورپورې تړلي حالات دي لکه غلا ته تلل که چیرې غل د غلا ځای ته ورسیږي او له هغه کار څخه ډډه وکړي او توبه وباسي نو دغه تلل چې د غلا لپاره مقدمه ده الله رب العزت به ورته معاف کړي همدارنګه زنا چې لویه ګناه ده که یو څوک د زنا موقع ته ورسیږي او وی نه کړي توبه ورڅخه وباسي نو هغه پردۍ ښځې ته لیدل او نور ورپورې تړلي حالات به یې الله رب العزت ورته معاف کړي همداراز هغه ګناهونه چې د لویو ګناهونو په مقدماتو کې نه راځي لکه په مسجد کې لاړې اچول هلته جنگ جګړه کول او داسې نور د وړو ګناهونو په مثال کې راځي نو د لویو او وړو ګناهونو د تعریف په اساس هغه ګناهونه چې په قرآني او یا نبوي نصوصو کې ذکر شوي دي د ذکر شوو تعریفونو په اساس د لویوالي او وړوکوالي ترمنځ توپیر کول آسان دي مګر هغه ګناهونه چې په نصوصو کې نه دي یاد شوي او یا یې په نورو ګناهونو باندې ورقیاس کول د عامو خلکو لپاره آسانه کار نه دی د دې لپاره اړینه ده تر څو د هغه د پیژندنې پر قاعدې باندې ځان پوه کړو په دې اړوند امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې له ځینې علماو څخه نقل کړي دي که غواړئ د لویې او وړې ګناه ترمنځ فرق وکړئ نو د هغې ګناه تاوان د هغو لویو ګناهونو چې په قرآن کریم یا په احادیثو کې ذکر شوي له هغو مفاسدو او له هغو تاوان سره مقایسه کړي که تاوان یې د لویو ګناهونو له ادنا مفاسدو څخه کم وي نو وړه ګناه بلل کیږي او که چیرې د لویو ګناهونو له ادنا مفاسدو سره برابره وي او یا ورڅخه زیاته وي نو په دغه صورت کې لویه بلل کیږي د مثال په توګه څوک چې الله تعالی یا د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکنځل وکړي د بل کوم پیغمبر سپکاوی وکړي کوم پیغمبر دروغجن وګڼي کعبې شریفه چټله کړي او یا د قرآن کریم نسخه په چټلیو کې وغورځوي نو داسې کارونه د هغو ګناهونو په کتار کې راځي چې تر ټولو لوی دي که څه هم په نصوصو کې صراحت نه دی راغلی همدارنګه څوک چې د یو انسان په هکله داسې دروغ ووایي چې د هغې له امله وژل کیدی شي نو د لوی ګناه مرتکب شو حال دا چې که یو څوک د یوې خرما یا د یوې کجورې د لاسته راوړلو په خاطر دروغ ووایي نو دا کار په لویو ګناهونو کې نه داخلیږي همدارنګه د الله رب العزت په کلام کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې په قطعي توګه داسې شمیر نه دی ذکر شوی چې ټول لوی ګناهونه پکې منحصر شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناو کې چې کم شمیر ذکر شوی هغه حصر نه افاده کوي چې همدا دی بس او همدغه حکم د هغو اقوالو هم دی چې له صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم څخه نقل شوي دي
د دې لپاره چې دا مسئله ښه څرګنده شي د هغو احادیثو او اقوالو یوه نمونه ذکر کوم په کومو کې چې د لویو ګناهونو شمیر یاد شوی او بیا د دغه اشکال د رفع کولو په اړوند د علماو ځینې تعلیقات هم وړاندې کوم. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای له اوو تباه کوونکو ګناهونو څخه ځانونه وساتئ. رسول الله ته وویل شول ای د الله پیغمبره هغه اوه تباه کوونکي ګناهونه کم دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لومړی د الله سره شرک کول، دویم کوډې کول، دریم په ناحقه سره د حرام شوي نفس وژل، څلورم د یتیم مال خوړل، پنځم سود کول، شپږم د کافرانو سره د جنگ په مهال شا ګرځول او اووم پر پاکو مؤمنو او له بدیو څخه ناخبره ښځو باندې د بدکاري او زنا تهمت لګول. همدارنګه د بخاري حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی الکبائر الاشراک بالله وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. کبیره ګناهونه چې دي د الله سره شرک کول، د مور او پلار آزارول، د حرام شوي نفس وژل او په ناحقه سره قسم کول دي. نو په لومړني حدیث کې کبیره ګناهونه اووه یاد شول، په وروستني حدیث کې څلور یاد شول. همدارنګه د بخاري او د مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی بکرته رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی کنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قلنا بلا یا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين الا وشهادة الزور وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ابو بکر رضی الله تعالی عنه فرمای چې موږ له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وو. نو محمد رسول الله درې ځله داسې وفرمایل آیا د سترو ګناهونو په اړه مو خبر نه کړم؟ موږ ویلې ای د الله رسوله هو خبر مو کړه. رسول الله وفرمایل له الله سره برخدار ګرځول، یعنی چې څوک الله سره شریک وګرځوي، د مور او پلار آزارول او خبردار په دروغو باندې ګواهي ورکول. دغه مهال محمد رسول الله تکیه کړې وه نو راکېناست چې همدا یې ویل خبردار په دروغو ګواهي کول. نو باید چې ورڅخه ډډه وکړئ. دغه خبره رسول الله تکراروله تر دې چې موږ وویل کاشکې رسول الله اوس چوپ شوی وی. نو د الله رب العزت په کلام کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو کې داسې شمیر نه دی ذکر شوی چې ټول لوی ګناهونه پکې منحصر شي. او د رسول الله په ویناو کې چې کم شمیر ذکر شوی لکه چې په یو حدیث کې اووه راغلل او په بل حدیث کې څلور راغلل او په بل حدیث کې درې راغلل، دا هم حصر نه افاده کوي. خو امام الذهبي رحمه الله په خپل کتاب الکبائر کې د دې حدیث لاندې د نصوصو ترمنځ د جمع او تطبیق په اړه داسې تعلیق وړاندې کړی. دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. خالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی ستا یادونو کی اوسیږم یم بے حد ناقرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم حبیبا لخالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا تاپ مینا کی درد غم د هجران. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. امام الذهبي رحمه الله په خپل کتاب الکبائر کې د دې حدیث لاندې د نصوصو ترمنځ د جمع او تطبیق په اړه داسې تعلیق وړاندې کوي. فبین علیه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر
وليس له ذکر فی 7 الموبقات وکذلک العقوق. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت وکړ چې دروغ تړل له سترو ګناهونو څخه دي او حال دا چې په هغو 7 تباه کوونکو ګناهونو کې یاد نه دی شوی. همداراز مور او پلار آزارول په سترو ګناهونو کې راغلل خو په هغو 7 ګناهونو کې ذکر نه دی شوی. نو معنا دا چې لوی ګناهونه په 7 یا بل کم ټاکل شوي شمیر کې نه منحصر کیږي. همدارنګه علامه قرطبي رحمه الله په احکام قرآن کې لیکي د لویو ګناهونو د شمیر او د هغې د انحصار په اړه علما سره مختلف دي د روایتونو د اختلاف په اساس. امام قرطبي وایي زه وایم چې د لویو ګناهونو په هکله ډیر صحیح او حسن احادیث ذکر شوي دي. انه قد جاءت فيها احاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها الحصر. د لویو ګناهونو په هکله ډیر صحیح او حسن احادیث ذکر شوي خو حصر او ټاکلی شمیر نه افاده کوي مګر ځینې له نورو څخه لوی دي د تاوان د زیاتوالي په نسبت سره او د هغې له جملې څخه شرک تر ټولو لویه ګناه ده. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې چې د کومو ګناهونو په اړه ویل شوي دي چې دا لوی دي او یا له غټوالي سره سره شمیر هم ټاکل شوی دی هغه د پرتلې او نسبت پر بنسټ دي چې د لویو ګناهونو په حصر باندې بیا دا دلالت نه کوي بلکې له هغې څخه د لویو ګناهونو ډولونه اجناس او ستر ګناهونه افاده کیږي. گویا په لویو ګناهونو کې هم توپیر شته چې ځینې له ځینې نورو څخه ستر دي. له ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه نقل شوي دي هغه وایي چې لوی ګناهونه 7 دي. کله چې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته د عبدالله ابن عمر دغه وینا ورسېدله نو ابن عباس وویل ګناهونه په ځای د دې چې 7 وي او 7 ته نږدې دي او په یو بل روایت کې ورڅخه نقل شوي دي چې د 7 په ځای 700 ته نږدې دي. او ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ویلی دي چې کبائر ګناهونه د سورة فاتحې له پیل څخه د سورة نساء دې آیته پورې دي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه. او امام ابن کثیر رحمه الله د دې اقوالو او نورو په تعقیب کې بیا وایي د لویو ګناهونو په اړوند علماو څه لیکنې کړي دي چې د هغې له جملې څخه زموږ د استاذ حافظ ابو عبدالله ذهبي کتاب هم دی چې تر 80 پورې لوی ګناهونه پکې راټول کړي دي. نو که وویل شي کبیره ګناه هغه ده چې په نصوصو کې د اور وعید ذکر شوی وي کوم چې د ابن عباس او نورو قول دی او بیا یې پلټنه وشي نو ډیر شی برابریږي. او که داسې ویل شي چې ګناه کبیره هر هغه کار دی چې الله ورڅخه منع کړی وي نو بیا خو ډیر زیات دی. وإذا قیل ان الکبیرة کله چې وویل شي کبیره ګناه هغه ده چې په نصوصو کې د اور وعید ذکر شوی کما قال ابن عباس و غیره لکه چې ابن عباس او د نور علماو قول او بیا یې پلټنه وشي نو ډیر شی برابریږي. او که داسې ویل شي چې کبیره ګناه هر هغه کار دی چې الله ورڅخه منع کړی وي نو بیا خو ډیر زیات دی. نو معلومه شوه چې د صحابه و کرامو او نورو په اقوالو کې چې د لویو ګناهونو کوم شمیر ښودل شوی هغه هم حصر او ټاکلی شمیر نه افاده کوي. پس د لویو ګناهونو په اړه معلوم او ټاکلی شمیر ښودل قطعي خبره نه ده چې موږ ووایو لوی ګناهونه دومره دي ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې راغله چې 7 دي د رسول الله په بل حدیث کې راغله چې 4 دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې راغله چې 3 دي. نو په دې خپرونه کې زما هدف دا و چې ما تاسو ته کبیره ګناه او صغیره ګناه در وپېژندله. انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به په هغو اسبابو باندې بحث کوو چې هغه واړه ګناهونه لوی ګرځوي. نو د الله رب العزت نه د ځان لپاره
او ستاسو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم تر څو رب العزت موږ د ګناهونو نه وساتي او په هغه لار مو روان کي چې هغه الله ته د نږدېکت او د قرب لاره وي د هغه لارې نه د الله موږ وساتي چې په هغې باندې مزل موږ د الله نه لرې کوي او شیطان ته مو نږدې کوي. نو موږ که د الله کلام ته رجوع وکړو او د محمد رسول الله سپیڅلو احادیثو ته رجوع وکړو انشاءالله چې په دې دواړو باندې تمسک به موږ د ګناهونو نه وژغوري او الله ته به مو نږدې کړي، که نه نو بیا به شیطان ته نږدې او الله نه به لرې وو. الله رب العزت دې ټولو خویندو او ورونو ته د نیکو اعمالو توفیق ورکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. نمی خوب نمی آرام شتا لکه شمع ویلی کیگم لالا هم دمی گزران ده ای محبوب د کردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا یادونو کی اوسیگم یم بی حدنا قرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم حبیبا لخالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستعلم خای محبوبا دا دنیا شولا ودانا اولین و آخرین زما خوږ نبی سلطانا ستعلم خای محبوبا دا دنیا شولا ودانا اولین و آخرین زما خوږ نبی سلطانا زحمتو ندی گاللی ہمیشہ دل پارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا یادونو کی اوسیگم یم بی حدنا قرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم حبیبا لخالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا د احد غزا په جنگ کې شهیدان د شول غاخونا ستا په شونډو مبارکو راغلل سرې وینې لالونا ستا په شونډو مبارکو راغلل سرې وینې لالونا د تبلیغ نه مانې نشوي هاشمی خیر الابرار محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا یادونو کی اوسیگم یم بی حدنا قرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدن غواړم حبیبا لخالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا
لکعبی دی را گزار کړل 300 بوتانا تعریفونه دی غږیږي هم په ځمکه او اسمانه تعریفونه دی غږیږي هم په ځمکه او اسمانه شاهین ته باندې نازیږي ای بی مثل حسن زارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا یادونو کی اوسیگم یم بی حدنا قرارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا ستا دیدر غواړم حبیبا لخالق پروردگارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا محمد نبی سردارا د ژوند لار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو واوریدل چې د ځان ساتنې یو مهم عمل څارنه او مراقبه ده. دویم عمل تفکر دی. الله رب العزت په خپل کلام کې د آل عمران په صورت کې په 190 او 191 آیتونو کې فرمایي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله فرمای بشکه په پیدایښت د آسمانونو او ځمکې او په اختلاف د شپې او ورځ کې خامخا د عقلمندو او هوښیارو خلکو لپاره د الله د وجود او قدرت دلایل دي. هغه هوښیاران چې په ولاړه، په ناسته، په اړخونو باندې الله یادوي او د آسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې فکر او غور کوي او وایي ای زموږ پالونکیه دا د عبث نه دي پیدا کړي، پاکي د تا لره پس موږ د دوزخ له اور څخه وساتي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. دا آیتونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې هغه مهال را نازل شول چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر عبادت باندې مشغول ول او ژړلې. بیا کله چې د سهار لمانځه په وخت کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله د ژړا په حالت کې ولیدو، نو ورته ویې فرمایل ای د الله رسوله ولې ژاړې؟ حال دا چې الله رب العزت تا ته مخکیني او وروستني ګناهونه ټول بخښلي دي، ولې ژاړې؟
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایی آیا د الله تعالی شکرګزار بنده نشم او ولې به نه ژاړم حال دا چې الله رب العزت پر ما باندې نن شپه دغه آیتونه را نازل کړي دي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ویل لمن قرأ هذه الآیات ثم لم يتفکر فیها هلاکت دی وي هغه چاته چې دا آیتونه ولولي بیا پکې فکر ونه کړي الله رب العزت په خپل کلام کې خپلو بندگانو ته د خپلې پیژندنې او معرفت دوه لارې ښودلي دي یوه لار د الله رب العزت په مخلوقاتو کې فکر کول لکه چې الله رب العزت فرمایی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب بله لار د هغه د کتاب په آیتونو کې تدبر او غور کول لکه چې الله رب العزت په سورة النساء کې 82 آیت کې فرمایی افلا یتدبرون القرآن پس ولې دوی په قرآن کریم کې تدبر او غور نه کوي همدارنګه په سورة الصاد کې 29 آیت کې فرمایی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته دغه کتاب یعنی قرآن کریم چې تا ته مې نازل کړی ای پیغمبره مبارک یعنی ګټه لرونکی دی تر څو خلک د هغې په آیتونو او دلایلو کې فکر او غور وکړي د الله رب العزت مخلوقات د هغه پر افعالو باندې دلالت کوي او افعال یې په صفاتو ځکه چې جوړ شوی او پیدا شوی سیز د جوړونکي او کوونکي پر فعل باندې دلالت کوي چې فعل د کوونکي د وجود قدرت اراده او علم مستلزم او ثابت کوونکی دی همدارنګه که د الله رب العزت مخلوقات له یوه اړخه د هغه په صفاتو باندې دلالت کوي نو له بله اړخه د هغه څه په صداقت او رښتینولي هم دلالت کوي چې پیغمبرانو علی نبینا و علیهم الصلاة والسلام خبر ورکړی نو مخلوقات او جوړ شوي شیان په مسموعاتو یعنی له پیغمبرانو څخه په اوریدل شوو خبرو او آیتونو باندې دلالت کوي او د هغې تصدیق کوي لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمای سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق زر دی چې هغوی لره به په لیدلو سره وښایو خپل آیتونه په اطرافو کې او د دوی په خپلو نفسونو کې تر څو هغوی ته څرګنده شي چې دا حق دی کائناتو کې فکر او غور کول د عبادت یوه نوعه ده چې له دې لارې انسان حق ته رسیږي او یا یې په نفس کې حق لا پسې زیات پیاوړی کیږي علمای کرام د ځینې صحابو اقوال را نقل کوي لیکي ان ضیاء الایمان او نور الایمان التفکر بشکه د ایمان رڼایي او یا د ایمان نور په تفکر کولو کې دی او امام حسن بصری رحمه الله فرمای تفکر ساعت خیر من قیام لیل یو ساعت فکر او غور کول د شپې له ودرونې یعنی د نفلی لمانځه او یا د تهجدو څخه بهتر دی او بشر بن حارث حافی رحمه الله فرمای لو تفکر الناس فی عظمت الله تعالی لما عصوه که چیرې خلکو د الله تعالی په لویي کې فکر او غور کړی وی نو د هغه نافرمانی به یې نه وی کړی دا ټول اقوال علامه ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې را نقل کړي او امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې د فضیل بن عیاض رحمه الله قول را نقل کړی هغه وی الفکر مرأة تریک حسناتک و سیئاتک فکر کول آینه او هنداره ده چې نیکیانې او بدیانې دې درښایي او ابو سلیمان رحمه الله فرمایي عودوا اعینکم البکاء و قلوبکم التفکر سترګې مو له ژړا او زړونه مو له فکر کولو سره عادت کړئ الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي
چې د آسمانونو په پیدایشت کې، د ځمکې په پیدایښت کې، همدارنګه په اختلاف د شپې او ورځې کې فکر وکړو، تر څو الله رب العزت په دې تفکر او فکر سره موږ خپل ځان ته نږدې کړي، الله لا نور وپېژنو او الله مو له ګناهونو وساتي. نو په دې خپرونه کې زه یوازې د تفکر هغه موضوعات تر څېړنې لاندې نیسم چې له ګناهونو څخه د ځان ساتنې او د هغې د مخنیوي مفاهیم پکې زیات څرګند وي، چې اول په ګناهونو کې فکر، دویم په طاعتونو کې فکر، دریم په تباه کوونکو صفتونو کې فکر، څلورم په نجات ورکوونکو صفتونو کې فکر. اول په ګناهونو کې فکر. باید چې بنده هر سبایي د خپلو اوو اندامونو او د خپل ټول بدن پلټنه وکړي، داسې فکر وکړي چې آیا له مخکې څخه او یا له پرون ورځې راهیسې خو به په کومې ګناه کې مشغول شوي نه وي تر څو هغه پرېږدم، ورباندې پښیمانه شم، تدارک یې وکړم. همداراز بنده باید په دې کې هم غور وکړي چې آیا داسې څه خو به را روانه ورځ کې نه لیدل کیږي چې هغه د ګناه کار دی، تر څو له اوس نه ورڅخه د ځان ساتلو په تیاري کې شم. د ژبې په اړه به داسې فکر کوي چې زما دغه ژبه د غیبت کولو، دروغ ویلو، ځان ستاینې او داسې نورو بدو کارونو توانایي لري، نو باید زه له دغسې ټولو بدو کارونو څخه خپله ژبه منع کړم، که څه هم د کاڼي ایښودلو په وسیلې سره وي، او باید په داسې مجلس کې کیننم چې هلته د ژبې د بد استعمال خطر وي. د غوږونو په هکله باید داسې فکر وکړي چې په دې کې د غیبت، دروغو، د بدعت خبرو، فضول او چټي خبرو اوریدلو صلاحیت موجود دی. نو باید چې له دې ګناهونو څخه خپل غوږونه وساتم او له هغو خلکو څخه ګوشه او لرې اوسم د کومو په ناسته کې مو چې د غوږونو د ګناه خطر وي، یا دا چې له خلکو سره اختلاط کوم، نو باید چې هغوی له بدو خبرو او بدو کارونو څخه منع کړم. د ګیډې په باره کې باید داسې فکر وکړي چې هغه خو زیات خوراک، زیات څښاک خوښوي. حال دا چې اسراف د الله په نزد باندې بد دی، باید چې اسراف ونه کړم. په دې کې دې هم غور وکړي چې خوراک، پوښاک او څښاک یې له کوم مدرک څخه دی، آیا له حلالو څخه دی او که له حرامو څخه. بیا دې په دې کې فکر وکړي چې ګیډه خو په حلالو، په مشتبه شیانو او حرامو په دې ټولو باندې مړیږي، خو زه باید چې حلاله مړۍ ورته ورکړم او له حرامو څخه یې وساتم. په همدې طریقه باید د خپلو نورو غړو او ټول بدن په ناجایزو صورتونو کې فکر وکړي تر څو یې د ګناه له کارونو څخه وساتي. دویم په طاعتونو کې فکر. په دې برخه کې باید لومړی په فرایضو کې غور وکړي چې څرنګه دې ادا کړي دي، آیا کوم کمای او زیاتی دې پکې کړی. بیا د خپلو غړو په طاعتونو کې فکر وکړه تر څو د الله تعالی د خوښې مطابق استعمال کړي. د مثال په توګه داسې فکر وکړه چې سترګه د دې لپاره پیدا شوې ده چې په ځمکه او آسمانونو کې د الله تعالی د پادشاهي او د هغه د وجود او قدرت دلایلو ته ورباندې وکتل شي، د الله تعالی کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات ورباندې مطالعه شي. د ژبې په اړه دې دا فکر وکړه چې څرنګه کولی شم د الله تعالی لارې ته د خلکو په رابللو او د خیر کارونو ته په ترغیب ورکولو کې استعمال کړم. بیا په ټولو هغو لارو چارو کې فکر او غور وکړه چې د الله تعالی طاعت ته رسونکي دي، او بیا پکې په اخلاص سره د ځان مشغولولو فکر وکړه. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په ګناهونو کې فکر وکړو او په طاعتونو کې فکر وکړو تر څو مو الله له ګناهونو نه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. دریم په تباه کوونکو صفتونو کې فکر. دغه صفتونه چې ځای د انسان زړه دی، لکه د شهوت غلبه، غصه کول، بخل، لویی، په ځان او په عمل باندې ویاړېدل، ځان ښودنه، حسد کول، بدګماني، غفلت، مغرورتیا او داسې نور. نو بنده باید چې په خپل زړه سره د دې صفتونو د پلټنې په فکر کې مشغول شي. که چیرې دای ګمان شو
چې زړه یې ورڅخه پاک دی نو بیا دې د هغې په امتحانولو او آزمایلو کې فکر وکړي تر څو ورته څرګنده شي چې زړه یې ورڅخه پاک دی او که اشتباه یې کړې ده د امتحان طریقه یې داسې ده که ته دا ګمان کوې چې زړه مې له کبر څخه پاک دی او تواضع او عاجزي پکې ده نو بازار ته ولاړ شه او هلته یو ګېډۍ لرګي په شا کړه تر څو معلومات درته وشي دغسې تجربې به پخوانیو نیکانو ډېرې کولې او که چیرې بنده په خپل ځان کې د کوم بد صفت احساس وکړي نو د هغې په لمنځه وړلو کې دې فکر وکړي د مثال په توګه په خپل عمل ویاړنه د دې مهلک صفت په لمنځه وړلو کې باید دا فکر وکړي چې عمل کول زما د بدن کار دی او زما په اختیار سره کیږي خو دا هر څه د الله تعالی په پیدایښت او د هغه په فضل سره شوي دي ځکه چې د عمل دغه غړي او زما دغه توانایي اراده او حرکات دا ټول الله پیدا کړي او د هغې اراده پکې شامله وه نو ولې په خپل عمل یا په خپل ځان فخر او ویاړ وکړم حال دا چې زما ځان خو په مستقله توګه دا هر څه نه دي کړي څلورم په نجات ورکوونکو صفتونو کې فکر هغه نجات ورکوونکي صفتونه چې د زړه پورې اړه لري مهمې توبه ویستل په ګناه پښیمانتیا په مصیبت باندې صبر په نعمت باندې شکر خوف رجا له دنیا څخه بیرغبتي اخلاص په طاعتونو کې ریښتینولي له الله سره محبت او د هغه تعظیم د هغه په کارونو خوښي هغه طرف ته میلان او شوق هغه ته عاجزي او تواضع انسان دې هره ورځ له ځان سره فکر او غور وکړي چې آیا د الله تعالی د قرب او نږدېوالي کوم داسې صفت شته چې زما په زړه کې نه وي نو کوم صفت چې پکې نه وي په خپل زړه کې دې د هغې د اهمیت او عظمت احساس را پیدا کړي او بیا دې هغه سخت وعید ته وګوري چې د داسې صفاتو د نشتوالي په اړه راغلي دي همداراز هغو عذابونو ته دې فکر وکړي هغو عذابونو ته دې متوجه شي له کومو سره چې انسان د زړه د ناروغتیا په سبب مخ کیږي او کله چې بنده د عمل په علم کې د دغسې فکر او غور کولو میدان وپیژندلو بیا ورته پکار دی چې په سبایی او بیګایی کې خپل عادت وګرځوي او ورڅخه غافله نشي تر څو بد صفتونه له زړه څخه وباسي او ښه صفتونه پکې ځای پر ځای کړي بلکې هر مسلمان ته دا پکار ده چې یوه جریده یعنی یو ورځنۍ کتابچه او یا روزنامچه ولري تر څو پکې ټول تباه کوونکي صفتونه ټول نجات ورکوونکي صفتونه او ټول ګناهونه او طاعتونه ثبتوي او هره ورځ ځان ته پیش کوي د مهلکاتو له جملې څخه په دې لسو صفتونو کې نظر کول کافي دي نو که بنده ورڅخه سالم و له نورو به هم سالم وي اول بخل دویم کبر دریم عجب څلورم ریا پنځم حسد شپږم سخته غصه اووم زیات خوراک اتم زیاته جما نهم د مال سره محبت لسم له منصب سره محبت او له نجات ورکوونکو صفتونو څخه هم لس دي اول په ګناهونو پښیمانتیا دویم په مصیبت باندې صبر دریم په تقدیر او قضا باندې رضا څلورم په نعمتونو باندې شکر پنځم د ویرې او خوف ترمنځ برابر اوسېدل شپږم له دنیا څخه بیرغبتي اووم په عملونو کې اخلاص اتم له مخلوق سره ښه اخلاق نهم له الله سره محبت لسم الله ته عاجزي او خشوع دغه شل خویونه او صفتونه چې لس یې بد یعنی مضموم دي او لس یې ښه یعنی محموده دي که له فکر او غور کولو وروسته درته معلومه شي چې کوم بد صفت دې پریښی دی نو په روزنامچه کې ورباندې خط کش کړه د الله تعالی شکر وباسه او په دې باور ولره چې دا هر څه د هغه په توفیق سره وشول بیا په همدې طریقې هغو نورو باقی نهو او بدو خویونو ته ولګیږه او خط پرې کش کړه او که له ښو صفتونو څخه کوم ښه صفت درکې پیدا شي مثلا په ګناه باندې د پښیمانتیا صفت نو خط ورباندې کش کړه او بیا د باقی نورو پسې ولګیږه او خط ورباندې کش کړه چې دا د تکړه مسلمان او د تکړه مرید کار دی او باید چې د فکر په مجلس کې له الله تعالی څخه د دغسې صفتونو غوښتنه وکړي
او کم خلک چې په عامو نیکانو کې شمیرل کیږي هغوی ته په کار ده چې په خپلو روزنامچو کې خپل ښکاره ګناهونه ولیکي لکه د مشتبه سیز خوړل په ژبې سره غیبت نمامت بحث او جدل د ځان ستاینه د دښمنانو په دښمني او د دوستانو په دوستي کې افراط کول او د خلکو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د فریضې پرېښودلو کې سازش کول دا ځکه چې زیاتره ځانونو ته نیکان ویونکي خلک د جوارحو د دغسې ګناهونو څخه نه دي خلاص بلکې هر څوک به د خپل شان سره برابر د خپلو ګناهونو پلټنه او معالجه کوي د مثال په توګه زیاته تقوا لرونکي عالمان په دې ګناه کې اخته کیږي چې خلکو ته خپل علم او پوهه وښایي په تدریس کولو او وعظ کولو سره د شهرت او نوم خپرېدلو لپاره هلې ځلې وکړي او د شیطان د ډول ډول فریبونو او تلبیساتو سره مخ شي نو د رب العزت نه ځان لپاره تاسو لپاره د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم تر څو مو الله رب العزت په نیکو اعمالو سره د ګناهونو نه وساتي چې پر دې سره مو الله جنت ته داخل کړي او الله رب العزت مو د جهنم د اور نه وساتي په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ